په ژوند کې هر انسان ته یو وخت داسې خیال خامخا راځي، که هغه چمپین وي، که پاچا وي، که سپاهي وي، که کامیاب انسان وي او که ګټونکی وي، یو وخت داسې خیال خامخا راځي چې بس نور ګټه نشته، اوس به یې پرېږدم، ډېر څه مې وکړه، اوس به تسلیم شم، لاسونه به پورته کم. خو زه تا ته وایم په ژوند کې د خپلو خوبونو دپاره کله هم مه تسلیمیږه. خپل خوبونه نیمګړي مه پرېږده. که پیسې نه لرې هیڅ پروا نشته، که څوک در سره مرسته نه کوي هیڅ پروا نشته، که څوک لاس در نه نیسي څه پروا ده، که څوک ملاتړ در نه کوي څه پروا ده، که ستا قسمت ښه نه وي هیڅ پروا نشته، که ستا کورنۍ ملاتړ نه وي هیڅ پروا نشته، که ته ملګري نه لرې څه پروا ده، که مرسته کوونکی نه لرې هیڅ پروا نشته. بیا هم د خپلو خوبونو دپاره کله هم مه تسلیمیږه. د تسلیمېدو سوچ هم مه کوه. کیدای شي تا ته کار کول وخت ډیر ونیسي، کیدای شي ستا عقل کم وي، کیدای شي زړه زده کړه ونه شي کولی، ښې خبرې ونه شي کولی، کیدای شي ستا غږ ښه نه وي، کیدای شي ځانګړی شخصیت ونه لري، خو بیا هم د خپلو خوبونو دپاره مه تسلیمیږه، ځکه چې ته کولی شي. ته اوس هم ډېر څه کولی شي. که هر څومره ستړی یې، که هر څومره غلطي دې کړې وي، ته اوس هم ډېر څه کولی شي. که غلطې فیصلې دې کړې وي، که پیسې دې ضایع کړې وي، که ملګري دې پریښي وي، په ژوند کې داسې ورځې راځي چې موږ ناکام شو، مات شو، لار مو نه ښکاري، کار کولو ته زړه نه کېږي، احساس کوو چې ژوند ختم شو، هیڅ نه دی پاتې، نه هیله، نه لاره، نه ملاتړ. خو ملګرو، بدې ورځې راځي او تیریږي. بدې ورځې د تیرېدو دپاره وي، بس باور ساتل پکار دی په ځان او په خپل رب باندې. ما هم باور ساتلی، ما ډېر تاوانونه لیدلي، ډېر ملګري مې له لاسه ورک کړي، ډېر ځله مې زړه مات شوی، ډېرې پیسې مې ضایع شوي، ډېر وخت مې ضایع شو، خو ما کله هم په خپل رب باور نه دی پرېښی. زړه مې مات شو خو باور مې وساته، ټولو پرېښودم یوازې پاتې شوم، خو بیا هم باور مې وساتو. نو ملګرو، ستا نوکري لاړه شي، په الله باور وساته. که ملګری دې پرېږدي، په الله باور وساته. که لوی تاوان درته ورسیږي، بیا هم باور وساته. هر څومره لوی مشکل راشي، باور مه پرېږده، هیله مه پرېږده. الله به خامخا تا له هر مشکل وباسي او تا ته به اساني پیدا کړي. ستا مخې ته یو زبردست ژوند پروت دی او هغه ژوند مخکې دی، شاته نه دی. څه چې تیر شوي دي تیر شوي دي، هغه اوس یوازې ماضي ده. اوس انتخاب ستا په لاس کې دی چې ته په څه تمرکز کوې، په تیر درد، په افسوس، که په زده کړه او که په مخکې تګ. شاته مه ګوره، مخې ته ګوره. ژوند هیڅکله اسانه نه وي، په هر قدم کې ازمیښت دی. نو چې ژوند ته ووهي، ته هم په زوره سره ژوند ووهه. چې ژوند ته چیلنج کړي، ته هر چیلنج قبول کړه. تل دا یاده ساته، لوېدل ماتې نه ده، اصلي ماته دا ده چې لوېدلو وروسته ونه درېږي. ستا مخې ته یو زبردست ژوند دی، باور وساته په ځان، په خپل رب، او د هر چیلنج سره مخې ته روان شه، په هیله، په یقین، په باور. الله به خامخا ستا لاس ونیسي او ته به د کامیابۍ لوړو ته ورسې. تل دا یاده ساته، هیله هیڅکله تا نه پرېږدي، خو انسان خپله هیله پرېږدي. او په ژوند کې هره ورځ یو نوی شی زده کړه، نوی سوچ وکړه، نوی کار وکړه.